زلا زازۍ له دندې ګوښه شوه خو ولې ګناه یې څه وسه یې کړي او څه وایي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د خوست ولایت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې امیره دویم څارنه زلا زازۍ له دندې ګوښه کړل شوې. زلا زازۍ شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په دغه دنده ګمارل شوې وه. ځینې سرچینې وایي چې زازۍ په دنده کې د غفلت او زیاتې غیر حاضرۍ له امله له دندې لرې شوې. خو زلا زازۍ وایي چې دې ته مکتوب ورکړل شوی و چې په کابل کې پاتې شي او دا ورته ویل شوي و چې په خوست کې امنیت خوندي نه دی. خو زازۍ وایي کله چې له 20 ورځو وروسته خوست ته لاړه قومندانۍ ته د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه او ورته وویل شول چې ته منفقه یې او د زازۍ په وینا چې توند چلن ورسره شوی. زلا وایي دوی دا ماته کوله او وخت یې پرې تېراوه ځکه که سبا غږ پورته کړي او حق وغواړي بهانه به دا وي چې غیر حاضري کوله او منفق شوې. زلا وایي غواړي بیرته خپلې دندې ته لاړه شي او د یوې تنې امنیت خو باید د قومندانۍ دننه وساتل شي. دا وایي چې هلته همیشه د قومندانۍ دننه وي او دې ته هلته هېڅ خطر نشته. خو د خوست امنیه قومندانۍ ویان وایي چې خوست کې د زلا زازۍ ژوند په خطر کې و او د دغه ولایت کشفي او امنیتي ادارو د هغې د ترور په اړه راپورونه ترلاسه کړي وو او په تګ راتګ کې هم له خوست نه کابل ته د هغې امنیت خوندي نه و. نو په همدې اساس خوست کې د زلا زازۍ دنده پای ته رسول شوې او کورنیو چارو وزارت به زازۍ په یو مناسب ځای کې په دنده وګماري. په هر حال زلا زازۍ وروستیو کې د هغې د ویښتانو د سټایل او نورو مسلو له کبله د ټولنیزو رسنیو سرلیک ګرځېدلې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.